هر پښتون باید د افغانستان پیژندپاڼه او تذکره جوړه کړي. دا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اسګزي هغه توند او نوي امرونه دي چې په سیمه کې یې نوی سیاسي توپان راپورته کړی دی. اسګزی ولې د پاکستان په زړه کې پښتنو ته د افغانستان د هیوادوالۍ د کارتونو د اخیستلو غږ کوي او د ډیورن پر کرښه د اغزن تار تر شا د کوم ستر زبرځواک لاس ویني؟ تر پای را سره مله اوسئ چې د اسګزي د دغې بېساري او جنجالي وینا پټ حقایق درته روښانه کړو. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسګزي په یوه لویه ولسي غونډه کې د پښتنو د هویت او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خورا توندې او بېباکه څرګندونې کړي دي. اسګزي د پاکستان د غبرګونونو له خیال ساتلو پرته په ډاګه کړه چې که د پاکستان نور وګړي په کاناډا، ایټالیا او نورو غربي هیوادونو کې دوه تابعیت یا دوی شیني هیوادوالۍ لرلی شي، نو هر پښتون هم دا حق لري او باید د افغانستان پیژندپاڼه جوړه کړي. هغه زیاته کړه، پښتانه باید دا پیژندپاڼه په ښکاره توګه د خلکو پر وړاندې وښيي او پر خپل افغاني هویت وویاړي. محمود خان اسګزي د خپلو خبرو په دوام کې د ډیورن پر کرښه د لګول شوي اغزن تار اصلي لامل افشا کړ او ادعا یې وکړه چې دا کار د پاکستان په خوښه نه بلکې د امریکا په مستقیمه وینا او غوښتنه شوی دی. اسګزي د سیمې د ناامنیو په اړه خبرداری ورکړ او وی ویل چې پر ګولیو، بریدونو او چاودنو باندې ستونزې نه حلیږي. هغه تاریخ ته په اشارې سره وویل بریتانیا، امریکا او روسیا په خپل وار سره افغانستان ته ننوتل، خو له شرمېدلې ماتې سره مخ شول او دا خاوره د زبرځواکونو په هدیره بدله شوه. نوموړي وویل که دا تېروتنې بیا تکرار شي، ټوله پښتنه او بلوڅ سیمه به په داسې اور کې وسوځي چې مړول به یې ناممکن وي. د محمود خان اسګزي دغه وینا په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو ګرمه موضوع ده. ځینې یې زړوره بولي او ځینې یې په پښتني سیمو کې د نوي کړکېچ پیل ګڼي. ستاسو په نظر د افغانستان د تذکرو د جوړولو په اړه د اسګزي دا غوښتنه به د پښتنو پر راتلونکي سیاسي وضعیت څه اغیز وکړي؟ خپل ارزښتمند نظرونه په کمنټ کې را سره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک، پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.